الله رب العزت فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. په دې آیت کې الله رب العزت د تقوا په اړه کې دغه آیت دی. اول لواره خو موږ په دې باندې ځان پوکو چې تقوا څه ته وایي. تقوا پرهیزګاری ته وایي. د ګناه څخه ځان بچاول دی د تقوا وایي. هغه ګناه که په هر قسم باندې وي، که کوچنی ګناه وي که غټه ګناه وي، دغه څخه ځان بچاول دی د تقوا وایي. او نن سبا اعمال کول، تهجد کول، نفل کول، د قرآن تلاوت کول دا ډیر اسانه دي، خو د حرام څخه بچاویدل دا مشکله خبره ده. یعنی ایو بزرګ لیکلي دي چې تهجد په کمزوري ایمان باندې ته کولی شي، خو د حرام څخه بچاویدا دا ډیر مضبوط ایمان غواړي. د حرام څخه چې ځان بچاوي د لپاره ډیره بهترینه تقوا ضرورت. هغه د عربیان وایي، د عربي مقوله ده الاجتناب خیر من المعالجه، چې پرهیز چې دی دا تر علاج بهتر دی. دوش پښتانه وایي، خدا د عربي د مقولې یو نقل دی، الاجتناب خیر من المعالجه، چې پرهیز دا تر علاج بهتر دی. کوم سړی چې پرهیز کوي د هغه به د ډیرو بیمارانو څخه دی محفوظ وي. او تقوا څه ته وایي؟ حضرت عمر رضی الله عنه مبارک راځي، هغه وایي د ابی ابن کعب رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې تقوا څه ته وایي. ابی ابن کعب رضی الله عنه ویل ته په داسې لاره باندې تیر شوی چې هغه لاره کې اغزي وي، خاردار تارونه وي، هغه لاره دې کله سفر کړی ده د ولبو، او نو بیا په هغه ټیم کې ته څه چمکې وایي په هغه ځای کې زه دا کپړې داسې راټولوم او ډیر په احتیاط باندې قدم ږدم چې داسې نه وي چې تر پښې مې اغزی وخیږي، او داسې نه وي چې کپړې مې په هغه خاردار تار کې پساو شي یا په اغزو کې پساو شي، کپړې به مې سیرې شي. دومره په احتیاط باندې په هغه ځای باندې زه سفر کوم. نو ابی ابن کعب رضی الله عنه دغه چې تقوا دغه وایي، داسې ژوند تیر کړه چې داسې د هر قدم باندې د ګناه څخه ځان بچاو. د معمولی شوبه، یعنی چې په یو شي کې خالی شوبه وي، هغه سم ځان بچاو دي ته تقوا ویل کېږي. او په قرآن پاک کې به ډېر آیاتونه دي چې په هغه کې تقوا څوک اختیار کړي هغه ته الله پاک څه فایده ورکړي. یعنی تقوا فایده چی شته په دنیا کې؟ زموږ یو ذهن دی چې هر سړی یو کار کوي، د هغه اخري کې د یو رزلټ ګوري، یو نتیجې ته دی په انتظار وي چې ماښام ماته د دې دا فایده ملاويږي. یو دکاندار دکان چلی، هغه د ساره تر ماښامه پوري د ګراک خبرې برداشت شي، هر قسم تکلیف برداشت شي، خو صرف دا دی د ماښام ته په انتظار دی چې بچیانو د پاره به سر وزي وړم. نو اوس نو بیا هغه شی دی په مهنت باندې کوي. اوس تقوا موږ اختیار کو، نو دې فایده شته. موږ چې تقوا ژوند جوړ کو نو په دې باندې موږ ته څه فایده ملاويږي؟ قرآن پاک کې به ډېر آیاتونه الله رب العزت ذکر کړي چې تقوا دا فایده ده. یو څو آیاتونه ذکر کوم چې هغه کې الله فرمایي چې د تقوا څه فایده ده. اول آیت کې الله رب العزت فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. کم سړی چې تقوا اختیار کړي، الله رب العزت د مشکلاتو څخه به راو باسي، د تنګۍ څخه د فراخي طرف ته الله راو باسي. یعنی یو سړی په مشکلاتو کې دی، تقوا دې اختیار کړي، الله رب العزت به دته دغه تنګي به ختم کړي، الله به خوشاله کړي. بل آیت کې مخ الله فرمایي ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. چې الله رب العزت کوم سړی چې تقوا اختیار کړي، الله رب العزت د داسې ځای سره رزق ورکړي چې د په وام ګمان کې به نه وي دا پیسې ماته څنګه ملاوي شي. د داسې ځای سره رزق ورکړي، کار به یو کوي، پیسې به الله د بل خوا ورته راوړي، د بل خوا به الله لاره ور خلاص کړي. دغه ويرزقه من حيث لا يحتسب، د داسې ځای سره الله پاک د روزي ورکړي د وام ګمان بني. د صحابي رضی الله عنه مبارک راځي وای هغه به د بما بولو تکشي نستی، بولو تناستی د خاصه د غار سره یو مر راوتل، مژک غټ مژک مر ورته وای هغه راوتل. د مخته د ډیر غریبو د تقوا ژوند دی، د مخته یو دینار یا درهم وګرځوي، دا غره واخستي، بیا لشته مات بیا راوته بلې وګرځوي، اخر هغه تیلې په شو کې راخص په خله کې راخص ته تیلې د دینارو یا د درهم اشرفیان چې کم وي هغه ټول د مخته کښېشته ولې په شی داسې وسم لري بسړه. د چې د خپل عجب څخه فارغ شو را لې د تیلې راواسته صحابه رضی الله عنهم خدا شي زین یو دغه خلکو چې هر معاملې ور سره وسو دی د نبی رسول الله خامخا پښتنه کول. د نبی رسول الله تعالی تیلې راوړ چې د الله رسول داسې ما سره داسې معاملې وسو د دینار اشرفیان ما تر کړیو مجه و د غار راوتل. نبی اسلام دغه آیت ورته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې تقوا اختیار کړي الله د داسې ځای سره رزق ورکړي چې د وام ګمان بنئ.
اے مقداد استا دا ګمان و چې د غار څخه به تا ته پیسې ملاوي شي. ایو بزرگ लिखने दे वही साहबा को बिलों से पैसे मिलते थे, हमारे पैसे बिलों में जाते. दागों से बिल से गार दवाई वही गारों से अल्लाह पैसे और कवले मुश्तूली पैसे पर बिलानो बंद रवानी द बिजली बिल दी द टेलीफोन बिल दी द ओबो बिल दी द गैस बिल दी मुख्तलिफ बिलानो वही मुश्त पैसे टोल पर बिलानो रवानी दी अगो तक बिलानो से अल्लाह पाक पैसे और बड़ा फायदा दा लिखले दा چې कम सड़े तकवा इख्तियार किए अल्लाह रब्बुल इज्जत कारोन आसान कई. तबाज खल्क तसल दिली दे چې یو کار ته لاس ورواچو ماغه په اخر کې پوینټ کې بالکل خراب شي د لور د رښتیا لپاره خلک راشي او کې چې بس موږ ټلیفون درته راکو یا راځو بس ټلیفون په بند کې ولاړ شي ټول خراب شي کار نه برابرې شي کاروبار شروع کوم خاور سونیه ته لاس ورواچو ماغه خاوري شي سمجھ کې نه راځي کارونه چې دی هغه ته مشکل شي حالات باندې راشي نو الله رب عزت په قران کې فرمایي چې کم سړی ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا کم سړی چې تقوا اختیار کړي الله به کارونه آسان کړي د دنیا کې د آخرت وي ټول کارونه به الله ورته آسان کړي بس تقوا په ځون کې راوړ د ګناه ځان بچاو کړه د شبهات او ځان بچاو کړه الله به د دنیا ټول کارونه چې دغه بدرته آسان شي. او یو آیت کې الله رب عزت فرمایي چې کم سړی تقوا اختیار کړي هغه ته الله رب العزت فرقان ورکي. فرقان یو نور دی دا هغه نور الله پاک د سړی ته ورکي کوم سړی چې تقوا اختیار کړي هغه نور داسې دی چې دا هغه نور په ذریعہ سره تاسو باطل او حق چې دا فیصله کولای شي ان تاسو دا معلومي چې دا باطل دی دا حق دی هغه نور الله پاک ور نصیب کړي. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا چې تقوا اختیار کړي الله به تاسو فرقان درکړي. فرقان یو نور دی علماء لیکلي دي چې دا هغه په وجه باندې به د حق او د باطل فیصله کوي. لکه یو سړی چې په شپه کې رواني مار ته لاس ورواچي وای رسیده سونیه ته لغته ورکی وای دا ډبره ده ولې خو تور شپه د نور نسته رڼا نسته نو د ورځې چې دی بیا ورته معلومه چې دا مار دی منډه ځینو یو سونه ده راخلیه دا چې نور به الله پاک ایمانی نور به تاسو درکې تاسو به اندازه درکې چې دا شی حق دی او دا باطل دی دا په تقوا سره اصلي شي په تقوا سره الله پاک